پیر ذوالفقار صاحب رحمت الله علیه د هغې به د خپل بچپن یوه واقعه بیانوله او هغې سره به یې ډېر زیات ژړله او هغې به فرمایل چې ګوره د الله انسان سره د دونه میندو نه سیوا مینه کوي که نه د اویاو میندو نه سیوا مینه کوي وایي د یوې مور محبت ما لیدلی دی هغې به فرمایل وایي چونکې زما مور زما تربیت داسې کړو د وخته نه زه دیندار وم زه چې به کله هم په لاره باندې تلم وایي په سکول کې یو ورځ چې دی نو زمونږ استاد کوم چې مونږ ته به تفسیر پړاو اسلامیات به پړاو وی هغه یو پیره ماته په سبق کې مونږ ته وفرمایل چې مؤمن دپاره دا ضروري ده چې دی په لاره باندې ځي چې دی د خپل سترګې ښکته وکړي او ښکته وساتي د خپل سترګې وی هغه څیز ما په زړه باندې اچولی ځکه به سکول ته تلم راتلم که هر خوا به تلم راتلم وی ما به د خپل سترګې ښکته نیولې وې وی د دې د وجې نه وی زموږ چې کوم ګاونډیانې زنانه وې وی یو ورځ زه کور ته راغلم وی زمونږ ګاونډۍ زنانه ناستې وې کور کې وی زما والدې ته وایي چې دا ستا دا زوی خو ډېر زیات دغه دی یا خو پکې تکبر دی او یا خو چې دی نو ډېر زیات بې ادبه دی ځکه مونږ په لاره باندې دی په مونږ باندې تیر شي او مونږ باندې سلام ونه کړي بس وی هغه مور ما ته د هغې په مخ کې خبرې وکړې چې بچي دا ته ولې داسې کوې دا وګوره دا خو ستا تروریانې دي او ستا مشرانې دي او ته دې ته سلام ولې نه کوې په خیرالۍ ورته ولې نه وې بس وی زه په ما هغه خبره چونکې ما ورته وویل چې مورې زه خو د سره بره ګورم نه او ما ته دا هم پته نه لګي چې ما سره په خوا کې څوک تیر شو که تیر نه شو او بس مور سره مې لږه غوندې لهجه تیزه کړه وایي ما ورته وی چې تاسو زما غلطي مې یو ځای کې نه او ته ما ته خبرې کوې دې کې خو زما غلطي نشته ما دې لیدلي دي نو ما به ورته په خیرالۍ څه ویلي و چې ما مور سره لږه غوندې لهجه تیزه شوه بس وی ډایرکټ زما له سترګو نه اوښکې روانې شوې او چې زه خو مور سره مې لهجه تیزه شوه و چې د سترګو نه مې اوښکې روانې شوې بس په هغه جړا کې لاړم خپلې کمرې ته ننوتم او وی خپله بیډ چې کوم وي په هغې باندې سملاستم وی چې کله سملاستم نو وی چې داسې له 7 منټه بعد 15-20 منټ بعد هغه زنانه لاړې زمونږ د علاقې هغه نو وی زما والده راغله بس وی ما ځان اوده کړی وی چې کله مې والده زما کمرې ته راننوته نو ما ځان اوده کړی بس وی دعاګانې شروع کړه چې یا الله زما دا زوی چې څنګه نیک دی دغه شانې نیک وساتې او ما ته خو پته نه وه چې دی د هغې په مخ کې خو ما دې معمولي غوندې ځکه دغه کو چې هغه مشران یې د هغې د زړه د ساتلو دپاره ما دلته لږې غوندې خبرې وکړې خو یا الله ته هم دغه شان نیک ساتې د نظرونو حفاظت وکړې او بیا وی زه ملاستو ما وی زما مور چې کومه والده محترمه وی هغه راغله او وی زما خپې چې کومې وي هغې ښکل کړې بس وی چې زما خپې کله ښکل کړې که نه نو بس وی بیا د هغې نه بعد وی زه ټینګ نه شوم وی هغې خو وی چې دی اوده دی وی چې هغه د کمرې نه ووته وی چې ما کم وژړل او الله بار بار زما زړه ته دا راوستل چې الله په قرآن کې فرمایي چې مور او پلار ته به اف قدرې نه کوې او وی ما د خپلې مور ته چې دی نو څونه په ستغ انداز سره جواب ورکړ وی زه به هغه څیز جړولم او زما مور چې کومه وه نو هغه به زما په دیندارۍ باندې خوشحالېده چې زما دا بچی څومره دینداره دی وی دا زما د هغه مور دعاګانې وې د شپې به وی زما غوږونو ته چې زه به کله پاڅېدم وی زما غوږونو ته به ړومبنې زما د مور دعاګانې راتلې زما مور به الله ته داسې جولۍ خوره کړې وه او دا لاسونه به یې داسې الله ته نیولي او د شپې به یې نیمه شپه جړل د تهجدو په ټایم کې چې الله او خاص طور باندې زما او زمونږ د وروڼو دا نومونه به یې اخیستل چې یا الله دا دینداره کې نیکعمله صالحه کې وی د هغې هغه دعاګانې چې وی ما پکې خپل نوم ډېر زیات اورېدلی و وی ما زما نوم چې به یې اخیسته وی ما به د هغې نه مزې اخیستې خوند به مې ترې اخیسته وی ډېر زیات ما له به یې مزه راکوله وی زه به د شپې راپاڅېدم اکثر د هغې هغه دعاګانو ته به ما غوږ ایښی نو دا وی د هغې هغه دعاګانې دي که نو په مونږ کې خو څه نشته چې دا اول له شروع نه دومره دیندار او پیر ذوالفقار صاحب فرمایي چې د اول نه زما دا طریقه وه چې زه به چېرته هم تلم یا به روان وم نو ما به سترګې به راکولې نه بس ما به سترګې ښکته نیولې وې ځمکې ته حتی چې زما ملګري چې کوم د سکول وي هغې به هم زما مذاق وړاوه چې دا وګوره دی د سره بره ګوري نه دا چا را باندې دا نوم ایښی وي دی خو لاندې داسې د ځمکې ته ګوري ته به وایي چې لاندې د سرک شوي دي وایي دومره د دې ځمکې نه دا سترګې نه اوچتوي